بسم الله الرحمن الرحیم. پروټیکشن مونیټرینګ ورسز نیډ اسسمنت. پروټیکشن مونیټرینګ د خوندیتوب د وضعیت او حالت څارنه، او نیډ اسسمنت د خلکو یا هم د متضررو ټولنو د اړتیاو ارزونه. دا دواړه خپل په مابینځونو کې څه فرق لري؟ او د پروټیکشن مونیټرینګ په اړه باندې یوټیوب چینل ته ولاړ سئ، پلی لیست ته ولاړ سئ او هلته د پروټیکشن مونیټرینګ د ویډیوګانو لیست وګورئ. انشاءالله چې ستاسو سره به مرسته وکړي چې پروټیکشن مونیټرینګ باندې په پوره شکل باندې پوه سئ. دغه نیډ اسسمنټ چې دی دا د متضررو متاثرو ټولنو د اړتیاو د ارزولو او د پیژندلو او د هغه په اړه د معلوماتو راټولولو یو سیستماتیکه پروسه ده. اوس موږ راځو نیډ اسسمنټ د پروټیکشن مونیټرینګ سره پرتله کوو چې دوی دواړه څه فرق سره لري. تر انګلیسي به تیر شو پښتو به ستاسو لپاره اسانه. یو طرف ته پروټیکشن مونیټرینګ دی، د خوندیتوب څارنه ده. دوم طرف ته د اړتیاو ارزونه ده. اول دا چې د پروټیکشن مونیټرینګ هدف چې دی هغه د بشري حقوقو د سرغړونې د ساتنې او د ساتنې اړوند د خطرونو او په کل کې د پروټیکشن انوایرمنټ یا چاپیریال په اړه باندې د معلوماتو راټولول دي او د هغو پیژندل دي، او ترڅنګ یې د دغه ټولو مسایلو ډاکومنټ کول دي یا مستند کول دي. نو دوی هدف دا دی چې کوشش کوي چې متاثره خلک، اغیزمن خلک چې د هغوی حقونو ته درناوی او خوندیتوب سوی وي. دا یو نیډ اسسمنټ چې دی هغه هدف دا دی چې د اغیزمنو خلکو سمدستي، فوري او یا اوږدمهاله اړتیاو پیژندل دي دواړه. او په نیډ اسسمنټ کې موږ یوازې پر پروټیکشن باندې نه بلکې پر مختلفو سکتورونو باندې تمرکز کوو. یعنی هدف یې د دوی د اړتیاو ارزونه په یو سکتور کې نه دی بلکې په څو سکتورونو کې دی. تمرکز چې دی پروټیکشن مونیټرینګ ته ډیره حده پورې کوشش کوي چې د پروټیکشن اړوند مسایلو په اړه معلومات راټول کړي، د هغو تحلیل او تجزیه او هغې مسایل دي. اما د نیډ اسسمنټ تمرکز چې دی هغه کوشش کوي چې د ټول بشري وضعیت په اړه باندې معلومات راټول کړي او د خلکو د ټولو اړتیاو په اړه باندې معلومات راټول کړي، او ترڅو د دوی په وضعیت باندې ځان پوه کړي، د ټولو اشخاصو په ځانګړتیا او د دوی د ټولنیزو اړتیاو باندې دوی ځان پوه کړي. پروټیکشن مونیټرینګ چې دی په دوامداره شکل ترسره کیږي، د مختلفو خلکو سره مرکه د خپل وسایل لري. اما د اړتیاو ارزونه چې ده هغه هم د عین تخنیکونو او اپروچ څخه استفاده کیږي، مثلا لکه سروې د ګروپي بحث دی، یا هم د مهمو کسانو څخه د معلوماتو راټولول دي. خو تر ډیره حده پورې دلته کوشش کیږي چې د دې خلکو اړتیاوې او په اصطلاح باندې لومړیتوبونه چې دي هغه وپېژندل سي او د هغو معلومات تحلیل او تجزیه سي. آوټکم د پروټیکشن مونیټرینګ آوټکم چې دی هغه تر ډیره حده پورې یا پایله چې ده هغه دا دی چې د راټول سوي معلومات چې دي د دې په مرسته دوی وکولی سي چې د اغیزمنو خلکو د حقوقو لپاره، یعنی مطلب دادخواهي وسي، اډوکسي وسي، پروګرامونه خبر سي، استراتیژیانې په جریان کې اچول ترڅو دوی د مداخلو مختلفې لارې چارې په نظر کې ونیسي. اما د نیډ اسسمنټ چې دی هغه مطلب دا دی چې تر ډیره حده پورې مؤسسات د هغه یا بنسټونه د هغې منطقې په ټول وضعیت باندې پوه سي او هغه کومې اړتیاوې چې پېژندل شوي د هغو لپاره خدمات وړاندې کړي. مدت چې ده هغه دا دی چې پروټیکشن مونیټرینګ په دوامداره شکل باندې ترسره کیږي. دا یو روانه پروسه ده او کېدلی سي چې د یو کرایسیس یا د بحران په ټوله موده کې ترسره سي، کېدای سي د بحران په څو میاشتو ترسره سي، خو ولې پروسه یې دوامداره ده. اما نیډ اسسمنټ چې دی هغه ډیری وختونه د اړتیا پر اساس باندې ترسره کیږي. کله کله د بحران په شروع کې ترسره کیږي او بیا په کېدای سي چې مثلا د بحران په شروع کې د یوه نیډ اسسمنټ ترسره کولو څخه وروسته 6 میاشتې یا 9 میاشتې بعد بله نیډ اسسمنټ ترسره سي ترڅو د وضعیت په اړه باندې معلومات تازه په لاس باندې راسي. نو هغه مهم فرقونه یې دا دي چې پروټیکشن مونیټرینګ دی تمرکز یې پر یا سکوپ یا کاري ساحه چې د هغه پروټیکشن مسایل دي. نیډ اسسمنټ چې دی هغه مختلف سکتورونه په بر کې نیسي. د پروټیکشن مونیټرینګ ابجکټیو چې دی هغه دا دی ترڅو د بشري حقوقو اړوند معلومات ترلاسه سي، د بشري حقوقو ساتنه او د پروټیکشن خطرات د منځه وړل دي. نیډ اسسمنټ کوشش کوي چې د یو منطقي د متاثرو خلکو ټولې اړتیاوې په رفع او د منځ څخه یوړل سي. پروټیکشن مونیټرینګ چې دی په دوامداره شکل باندې
د حالاتو څېړنه کوي او هغه ریپورټ وي او نیډ اسسمنټ چې دی هغه یو سیستماتیکه طریقه ده چې ډیټا راټولوي، کوشش کوي د خلکو په اړتیاو او په لومړیتوبونو باندې ځان پوه کړي. ډېره زیاته مننه، ښې چارې.